خپلو اوریدونکو او محترمو تاسو ته موږ څو نفره سازیان په دې محفل کې اشتراک لرو. ښاغلی جمال طب نواز، ښاغلی قدیم رباط نواز، ښاغلی محمد جان مومن او ښاغلی منور دواړه جوړي ماران په دې وجره کې د ښایسته ګل پاچا په وجره کې او 15 د هود دغه نن شپه موږ په دې مبارکه شپه باندې شروع کړې په پیته باندې، خو د دوکان نمبر 770 ولې د بانکي ملي په څنګ کې مخامخ یو ټکساس دکاندار دی، هغه سره مخامخ دکان معلوم دی. څوک چې د دې پیتې خریداري نو ډېر په مینه محبت یې اخیستی شي او څوک د دې اوازونو سره علاقه لري او رښتیا یې ورته راځي، نو لکه وږی چې ځي وټل ته اذان مړ په ډوډۍ، نو دام په دې پیته مړېږي ورتلی شي په ډېره ښه مینه. خو دغه دی نغمه شروع ده، د نغمې نه پس یو څو خوږې خوږې مې د ښاغلي محمد جان مومن او د ښاغلي منور په اواز کې واورئ، او بیا هم کم یو دانه لوبه او وروسته یو ښکلی داستان ښاغلي محمد جان مومنه واورئ. یا قربان بیلتون دی خدای چا پسر کی بیلتون ظالم د سړي خونه ونوي یا قربانا بیلتون یوازې پتا نه دی کنه نوی بیلتون جمال دی او هر پنای دی برای خوزوی یا قربان سوک چریشه دڑالا پریوزی کچوارینو وری رنگ زینو لنراجی دا پکر آلائی کرال دی را جوڑ کائی کنوی تران لائی حوض یوازی یوازی
خانه وي چې د بیلتون د لاسه وخوري غزارونه یا قربان بیتونه کور دی آی که کور دی الله وران کای کنای ما شیرین شیرینا اسنا دی ورکو کورکوی دم ککنا یا قربان پخلکی جبا معشوقه دا اخچ غزار معشوقه بربنده شي یا قربان پخلی دغای کګاو غوګونه کوي کګاو د سترګو قلکی او د باننوی بانو ورپیدي یا قربان مالت کی زاو پگوت شما یا قربان صورت میں ټولای کټول ورته رپیږي کنای چې پرجوي او سترګې تورې کتورې وګورم یا قربان من سره ګوره دې قات کې یو بابا زنګیم نسته زنګ والی شي ښه دی تکړه دی تور توتال خوړې دي بس کپتین وای په دې ځای کې د پریدو کنه نو خدای هغه کی او چې اسلام وي اسلام خوشاله وي نو کله شنه کله چې تاول سبا بدل سما هغه سبا په کالو سکه ناراضي کله شنه کله چې سبا بدل سما هغه سبا په کالو سر کې ناراضي سنا کله چې ما کړو د تاسو تاپس مين راتا ویل کو کېف درکم یل درکما
سړی د حسن صفت کړي کوم دلاله تا په جپا جور کې بې حده کور کړکړما ما دې پیارې باندې دا کړي سرو مالو الکا قلم پرېږ د هجر البتر کړما وبتر کړم الته به منې چې ونې په غرونو سرشمه کله شینا کله ته چې ویل سبا به درشمه ولې درشم درته به پته دې کوم خلکو محتاجي کله شینا کله ته چې سبا به درشم ستا هغه سبا په کال سر کې نه راځي دنې مسال د یاري وګوره سال ته کله باچیان د ګدانو هشتای کا اشلی کا که مناسبت لري شړې سره د شالو عشق د ودار سړی نه لري دنای کا همیشه د څنګه چې خبر نه شي په حالو سربدي په سرخو وي نورندانای کا زه په مثالونه که بخپوره پسې ورشمه کله چې لاکراته چې ویل سبا به درشمه ولې درشم ګوګو کې مې خورې شونې د ودل پار کاږي هغه سبا په کال سکې نه راځي کله چې لاکراته چې سبا به درشمه هغه سبا په کال سکې نه راځي چاربیتا پاتې شوه واورئ د ښاغلي منور نه مقام ولې د دوکان لمبخ مې وار درته ویلی دی هم ویم چې 780 لمبر دوکان دی او د بانګي ملي په څنګ کې څوک د دې پیتي خریدار ډېر ښه په مینه محبت ورتلی شي واخیستی شي او ښایسته ګل پاچا ورڅه ښه کوي ښه پیه به درکړي فوق العاده زه مقام کوم ښاغلی محمد جان مومن داستان وایي بیا هم محترمو ښاغلو ګرانو ورونو ښاغلی محمد جان مومن پخلا په خپل لاس راپ واخیستو او تاسو ته یو ښکلی مزیدار داستان اوروي ولې مقام ورته خپله ښاغلی منور کوي د ښایسته ګل پاچا په فرمایش باندې دغه دی مقام مې وکړو او خپله محمد جان لګیا دی په رباب باندې شاوخوا لټل کوي ګوتې پرې وایي شاوخوا ډېرې مزیدارې او واورئ زما مقام او د ده نه داستان چې داخله دې کړم او ته مې علاج کړې هوسن چې بل طبیب ته مې محتاج کړې که نه
او څنګه مونځ کوي ایوب علیه السلام لکه یعقوب دو سوره د پس شمکنه جانا زلیخی غنطه بجاری
ورته رب چیرته د مصر بارونه قبلوي د حزبیر لم ته ګوره چې ممانې تن دې مړکلو مینوه چې شیطان لار کې جزت او راغوزارې په بچو کوله چت نو شو یو داسې زامن ټول شیدان خاون ښځه پاتې شو دواړه کسان دا د حیف علیه السلام داستان د ښاغلي محمد جان مومند په خولې اورئ لګیا دی شروع د بسترې ته تکیه والې ده او رباب په غېږ کې ایښی رباب په سازونو کې ډېر یو ښکلی شی دی خو د اورېدو وړ دی ښایسته رباب گئی واورئ ښاغلی محمد جان مومند د ښایسته ګل پاچا په فرمایش ولې د دې پیتې خریدار به انشاءالله چې ډېري واورئ او 800 نمبر دکان د بانګې ملي په څنګ کې هر څوک چې زما په انانس باندې خفه کېږي هم خدای دې ورسره ښه وکړي که خوشحالېږي هم خدای دې ورسره ښه وکړي نو خاون ښځه پاتې شو دواړه کسان او شو یولس زامن تو شیدان محمد جان ایف شه نو بله ښځه یې رانکړه د کوره او د زمین په طرف لاړه زما وروره نو په مزه مزه یې کولو منزل لنډه دا ده چې داخل شو په ځنګل مسافر شلو ایوب علیه السلام او د شیطان د لاسه ګیر شلو په دام او منوره لنډه دا ده چې داخل شو په ځنګل آسنه چې شي د لوګي نه علاقه علاقه او شیناره زباله فصل پاکه لنډه دا ده چې داخل شو په ځنګل او په مزه مزه مساکلو منزل محمد جان استاد
ځان ته ژوندی شه دا پرې وګرځېدله کور په کور نو دغه د اوازې وکړه پار لور یو روټۍ چا ورکړه خپل ځانه او دا بیبي ټول لونده وه د بارانه نو بیبي ویل نن به یې ته خپله روره په زارو درته ولاړه یم سردوره دا زما جد پوره که دی ضروري او په ځنګل کې راته پروت دی یو رنځور نو بیبي وکړلو په خپل زړګي کې پام پام وایي مړ بشي ایوب علیه السلام نو بیبي ویلې سره پرېږده دوکانداره ما لرکه یو روټۍ چې ځم په لاره نن به یې ډېره تېره کړله یارانو او د بیبي په سینه کې خوښیانو یا څنګه خوکه د لونګو بوی تیزي او دا غرمه څنګه اوده ده او ټول خوله ده د لونګو بوی تیزي ما د چرسي د زرګو جار دي چې ما کتل چې سترګې سرې کوټازې که نه یاده او یوه دې بله ورپسې وي که نه او د یار یاري بازه تر ډېره یادومه مخ د ګلاب سترګې د شمې خدایه به وراشم که به تنګ ورپسې شمه او مخ ګلاب خالونه ستوري یا لکه مجنون د شوګیري ورته کومه ګلاب د یار د مخه ډوب کړه او ګلقان ته جوړ کړي دړه درد قراروي که نه او بوره د ګل په ډنډه ناستو یې وړې سیو ګل رنګ په وینو که نه ګل د لالا مې زه به خوښ یا که ټوله ورځ دیدن د یار کم او یوه لازه چې
باچا نه یې زړه مې چوي زما پړه کې هم داسې راسې ګوره لکه تو داغ چې د لالا په ګل کې وینه او که به مې څه تېرېږي او زما د سر به بر سر لیونی شي سر ببرې مو دې مړه شه یا د ورځې خوب د شپې ستا چوکټ کوینه او په دیوانه دې ځان را تېر کړی لکه پیشو چې د مستو کټی نه ځینه ستا د یارۍ به توبه نه کم که نه کم که لنګه سپی مې سر کوڅه په کوڅه وړي ستا د یارۍ نه به نه وړمه او که کرۍ مې د چرګان لوښی شي نه ستا د یارۍ به توبه نه کمه یکه د منصور په شان مې سر ټالۍ وهي نه ستا د یارۍ نه دې رېږی ورور د کوت په لاس کوڅې راټوینه ستا دې د سترګو اشارات اشارت وي بیا دې د رور په ولګوره کوته کړه و موزي او سر فکر که د یو ټکي د ګټې نه یو من خوري نن به یې چاړه تېره کړله یارانو او د بیبي په سړه کې خوا هوښیارانو نو د بیبي چې سړه پرې کوله او هغه وخت کې اسان ځمکه لړزېدله سړه پرې که په دوکان کې که ځوړنده او داسې خلک مشه خالده غم به بنده نو را روانه شوه د ایوب بیبي شیریا او جړېده به په لار د خدای نیازینه یا قربان نو سے پټ پلو پټه کپونه ده او ډکې ویلې چې ایوب نشي خبرې نو سے پټ پلو پټه کپونه لري ډکې ویلې چې ایوب نشي خبرې په مزه مزه راتله هوښیارانو او دا یې په خوا کې کېناسته یارانو خدای څوک لا چاره مه کړه یا د مور راوړه ترېنه هم په ډډ ځینه اول به ما ته خلک ټنډ وای اوس ناراري د زولی بل ته غوړومه که نه خیر دی مینې داسې لیونې کړمه او په میږي خپلک د ټیار بې پاتې شي او مینه د مینې پیدا کېږي او په مینه مینه دې که ته منځ کړمه مینې دې داسې کرا کړه او کرا کړه لکه د لین تارې په بېل دوریشتمه او په مینه مینه او راته ګورئ زه د دنیا د ژوند راایستلی یم د سهار مونځ پسې مو موکه
یا چې بیګانې خوندې په خوله کې پاتې شي مازدیګر چلم د چرسو وي دیدن د یار راغی کم یو ډومبی کما وی منصف شه ښایستل پاچا او بهر زخم نه ښکارېږي او پاچې بغشي مې زه ولګېده زما د نن د سورې بیمار خلق مې کړ دې د ظاهر بدن پختای حضرګیا صبر دې په خدای شای په هغه ګل چې نازې دي و بل چا شنای خو نو سم احمد جان استاد هم تک راځي آفرین دې منور استاد مانتم پوزی په خلق د خار نو پټي ورته لري خلا د سرا ورته ویل د حال دې شوهرا نو پجړ شنو یو بل نو پجړه شلو ایوب علیه السلام او چې سر ته د بیبي وکړو پام خیر لمړه د دیونو پاڼې خوربا او دا شپې ورځ دې ځنګل کې تېره وه دا بیبي شوله او د بیا په ارام او وظیفه کوله ایوب علیه السلام
ښاغلو اوریدونکو او محترمو تاسو ته موږ څو نفره سازیان په دې محفل کې اشتراک لرو. ښاغلی جمال طب نواز، ښاغلی قدیم رباب نواز، ښاغلی محمد جان مومن او ښاغلی منور دواړه جوړي ماران په دې وجره کې د ښایسته ګل پاچا په وجره کې او 15 د هود دغه نن شپه موږ په دې مبارکه شپه باندې شروع کړي په پیته باندې، خو د دکان لمبر 770 ولې د بانګي ملي په څنګ کې مخامخ یو ټکساس دکاندار دی، هغه سره مخامخ دکان معلوم دی. څوک چې د دې پیتې خریداري نو ډېر په مینه محبت یې اخیستی شي او څوک د دې اوازونو سره علاقه لري او رښتیا یې ورته راځي، نو لکه وږی چې ځي وټل ته اذان مړ په ډوډۍ، نو دام په دې پیته مړېږي ورتلی شي په ډېره ښه مینه. خو دغه دی نغمه شروع ده، د نغمې نه پس یو څو خوږې خوږې مې د ښاغلي محمد جان مومن او د ښاغلي منور په اواز کې واورئ، او بیا هم کم یو دانه لوبه او وروسته یو ښکلی داستان ښاغلي محمد جان مومنه واورئ.